سلامونه دوستانو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وي. بیا هم د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې تاسو ته یو نوې صرافۍ معرفي کوم چې هم تاسو ته په اکاونټ جوړولو بونس درکوي او هم په دې داخل کې ځینې افرونه دي چې له هغه څخه هم تاسو کولی شئ وړیا ډالر وګټئ. نو راځئ ویډیو تر پای وګورئ. که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ. دوستانو دغه ډول یو صرافي لرو په نوم د بیټ یونیکس پرو. د دې د ډاونلوډ لینک زه تاسو ته په ډسکرپشن کې ږدم. چې کله مو ډاونلوډ کړه دوستانو دلته به ساین اپ ووهئ او دلته تاسو ته دا ډول صفحه راځي. په لومړي کې به خپل میل ولیکئ، دوم کې د ځان لپاره کوډ، دریم کې به دغه ټیک ووهئ، دلته به ریفرل کوډ لیکئ. ریفرل کوډ چې کوم په سکرین یې دا به ووهئ، ساین اپ به ووهئ. لاندې ساین اپ چې مو ووایاست تاسو د جیمیل ته یو کوډ چې جیمیل کوډ به راواخلئ، مستقیم تاسو ته یو بله صفحه راځي، هلته به کوډ پیسټ کړئ، ستاسو اکاونټ جوړیږي. چې اکاونټ مو جوړ شو دغه ډول د اکاونټ صفحه ده. بیا به یو کار وکړئ، خپل اکاونټ به KYC کوئ. دې کار لپاره به دغه پورته نښه باندې کلیک کړئ او دلته به دغه آپشن کلیک کړئ، آیډنټیفي ویریفیکیشن. په دې باندې به کلیک کړئ. دلته دوستانو دغه لومړی بیسیک ویریفیکیشن به تاسو کمپلیټ کړئ، خپل تذکره یا پاسپورټ په واسطه. دلته به تاسو ته دغه په څیر ویریفای ان ناو لیکلی، په هغې به کلیک کړئ او داسې خاص څه درنه نه غواړي، نوم به درنه وغواړي، تخلص او تاریخ د تولد او دغه څیزونه غواړي، او د تذکرې د مخه او شا عکس دغسې یو څه تاسو څخه غواړي. ما اوس ویریفای کړی ده ځکه دلته موږ ته آپشن موجود نه ده، خو تاسو ویریفای کړئ. د نورو صرافیو په څیر ویریفیکیشن کیږي، کوم سخت کار نه لري. سمه ده دوستانو، ځکه که زه اوس تاسو ته ویریفیکیشن هم تشریح کوم ویډیو ډېره اوږدي. نو دوستانو KYC چې مو کړه دلته یو افر لري، په دې کې تاسو ته فري USD ډالر راوځي. دلته به د ټاسک په برخه کلیک کړئ او دلته دوه ټاسک کوي چې که خوښه مو هغه تکمیل کړئ تاسو ته ډالر درکوي. په دې چې مو کلیک کړو دوستانو دلته به تاسو ته دغه ډول دوه ټاسک کوي. لومړنی ټاسک چې دا ما تکمیل کړی هغې ټاسک دا و چې تاسو یو مقدار پیسې د خپل اکاونټ را واچوئ او صرف یو فیوچر ټریډ وکوئ، یعنې ساده وازې کوي. بند کې تاسو ته دغه ډول بکس درکوي، کولی شئ وازې کوئ. دې کې هم له 2 تر 10 ډالرو پورې په چانسي ډول تاسو ته راوځي چې هغه ما واز که دا ګورئ کمپلیټ برخه کې د تقریبا 3 ډالر راووتل. بیا د دوم ټاسک ده چې دا وایي 100 ډالره که تاسو ډیپوزیټ کوئ موږ تاسو ته یو 10 ډالرو پورې د فیوچر ټریډ بونس درکو په چانسي ډول. اوس دا ما تکمیل کړی، دلته به کلیم ریوارډ ووهئ. بیا تاسو څخه فنګر فرینډ غواړي، خپل فنګر فرینډ به وصل کړئ، ته کولی شئ دا جایزه هم کلیم کړئ. ښه دی له دې و اوس راځم موږ اصلي برخې ته، کوم که چې موږ فري ډالر ګټی شو. هغې کار لپاره به تاسو دغلته راشئ، دا برخه ګورئ، دغه ټوکنز پیل شو پیدا کوئ، په دې باندې به کلیک کړئ دوستانو. په دې کې چې دا دوستانو د ګټای او صرافۍ په شان پروسه ده. تاسو به مثال دی کې ټاسک تکمیلوئ او تاسو ته څنګه کوي ډالر درکوي. دلته دوستانو دغه 3 دانې پروسې موجودې دي چې زه راځم د هر یو کې د ګډون طریقه تاسو ته ښیم. لومړی د ایرا پروسه ده، دلته به په دې کمپلیټ نو یا جوین نو کلیک کړو. دلته موږ ته یو صفحه راوړي. دلته به دوستانو لومړی تاسو ته لوګین یا رجسټر لیکلی، یا به وایي ځان به رجسټر کوئ. په دې کې 15,000 ایرا ټوکن چې شاوخوا 6,000 ډالره کېږي دا تقسیموي په هغه کسانو چې دې کې جوین شوي. دلته دوستانو 2 ټاسک دي، ښه په هر یو بیل بیل ریوارډ ورکوي. دا لومړنۍ برخه ده. په دې کې لومړی چې تاسو لوګین کوئ یو ټاسک لري، دا وایي که 50 ایرا ټوکن تاسو ډیپوزیټ کوئ موږ تاسو ته 15 ایرا ټوکن انعام درکوو. البته دا تاسو په خوښه ده، کولی شئ تکمیل کړئ، کولی شئ. نو 50 ایرا هم 60 ډالره کېږي. که څوک یې لري کولی شي کمپلیټ یې کړي خپله خوښه. د کمپلیټ لپاره هم کوم خاص څه نشته، دلته دا کمپلیټ نه ووهئ، ادرس درکوي، دې ته به ایرا ټوکن راولېږئ، کولی شئ بېرته همدا دقیقه ولېږئ. دومې برخې ټاسک ته راځو چې دا بیا ټول کولی شي، دا اسانه ده. دې کې دوستانو دی وایي چې لومړی ځان لوګین کوئ، دغلته لوګین تاسو یې لوګین کوئ، یعنې ما راجسټر ساده وکوئ. ما اوس فعلا کړی چې مو کو دا لومړنی ټیک تاسو ته فعالېږي. دوم دا ټاسک ده، دی وایي چې لږ تر لږه تاسو د 100 ډالرو ټریډ وکوئ په سپاټ کې په ایرا باندې ټوکن، ایرا ټوکن باندې. نو تاسو ته همدغلته خپل آپشن یې هغه کلیک کړئ، لاړ شئ مثال خپل د اکاونټ ته 15 ډالر شاوخوا ولېږئ. په 15 هم دا کار کولی شئ، 100 ته اړتیا نشته. 15 ډالر ولېږئ، مثال ایرا ټوکن یو ځل اخلئ، یو ځل یې خرڅوئ، یو ځل اخلئ، یو ځل یې خرڅوئ. په 15 ډالرو هم دا کار کوي چې ټوټال مو د 100 ډالرو په اندازه وکړو، نو تاسو ته دا ټاسک فعالېږي. نو دا یې له دې څخه او دغلته هم تاسو ته لیکلي چې لږ تر لږه ممکن تاسو تر 40 ټوکنو پورې انعام واخلئ، خو دا بیا وروسته تقسیمیږي. دا یې له دې څخه لومړنۍ پروسه په دې ډول و. له دې څخه اوس هم دومه هم په لنډ او ساده کې تاسو ته تشریح کوم. دومه د سی ټوکن پروسه ده چې 1.5 سی ټوکن معادل د 8,000 ډالر به دا تقسیموي په دغه 1400 کسانو. یو ورځ وروسته هم پای ته رسېږي. دلته به په دا کمپلیټ نه ووهو. دلته دوستانو دا هم 2 ټاسک لري. ښه دا لومړنی سخت د دغې نه تېرېږو، بیخي دا زموږ د تاسو د وسې نه ده. دوم ته یې راځو. دوم کې به دلته تاسو ته لوګین یا راجسټر یا به ووهئ، دا به لوګین شي، دا لومړی ټیک به فعال شي.
دا اوس ته وایي دوستانو دا هم همغه څیز وایي. دا مو وایي چې په سی ټوکن لږ تر لږه د $100 ټریډ وکړو، یعنې داسې نه چې سوچ $100، یعنې د 15 واخله 15 خرڅو اخله او خرڅو دغه کار تر دې حده وکړو چې اخیستلو خرڅولو اندازه د $100 شي. دا درته دغسې ټیک خوري او دلته تاسو ته وایي چې مینیموم مثال تر 18 سی پورې ممکن تا ته ریوارډ درکړو، 1 سی هم 13 سنټه کېږي. نو دا پروسه هم همدا ډول په سی ټوکن باندې کار کو. دغلته خپل هم درته لیکلي دا ګورې ټریډ مور په دې چې کلیک خپله دلته سی ټوکن تا ته راوړي. دا ګورې سی ټوکن اخله او خرڅوه. دا په دې ډول وه دا پروسه. بیرته بیک ځمه، بیرته راځمه ایوارډ برخې ته. راځو نو اوس دوستانو دا درېیمه برخه به درته وکړم چې دغه ټوکن دلته به هم په دغه جوین نوي یا په ژېړ خط بیا درته رجسټر لیکلي، په هغه به کلیک کړو. دې ته راځو. دا هم 2 ټاسکه لري دوستانو، ټول 2 ټاسکه لري. د دې لومړنی ټاسک دا ده چې دا به لوګین یا جوین کې دغلته یې درته لیکلي جوین یا لوګین په لومړي سر. ما اوس کړی ځکه نشته. کله چې مو جوین که لومړنی ټیک تاسو ته فعالېږي. دوم ټیک کې دی چې وي دوم ټاسک دی وی چې لږ تر لږه 1800 پمپ فنډ ټوکن چې دي دا خپل اکاونټ ته ډیپوزیټ که دا ټاسک هم تا ته تکمیلېږي. 1800 پمپ ټوکن چې دي دا دوستانو $8 کېږي. کولی شئ که خوښه مو وي $8 لرئ پمپ ټوکن پې واخلئ او دې ته یې راولېږئ. لومړنی ټاسک بالکل تاسو ته فعالېږي. دا بیا له کوم ایکسچینجه تاسو ولېږئ چې ارزانه تمام شي، لکه SCX ایکسچینجه. که SCX ایکسچینج کې اکاونټ جوړ کړئ KYC هم نه غواړي په تذکره د وډرا لپاره. 1800 پمپ پکې واخلئ، په $8 $9 پمپ ټوکن واخلئ، دې ته یې راولېږئ. د وډرا فیس هم نه لري. نو لومړنی درته فعالېږي دوستانو. کولی شئ دغه آپشن ووهئ، دلته خپل ډیپوزیټ صفحه راوړي. دا ګورئ چې دا مو وهلو، دلته به دا USDT لرې کوي، په USDT به کلیک کوئ، دلته به ورته پمپ ټوکن ولیکئ. صحیح ده، پمپ ټوکن به ورته ولیکئ. دا ګورئ پمپ فن دلته راځي، دغه ادرس د دې ته به لکه SCX ایکسچینج ولېږئ، تقریبا د $9. دا ټاسک هم تاسو ته ډېر په اسانۍ فعالېږي. خو که چېرته مو دا ترسره هم نه که مشکل نه لري دوستانو، دا اجباري نه ده. راځو دومې برخې ته، دوم ټاسک ته. لومړی به دا هم جوین یا راجستر کوي، لومړی ټیک فعالېږي. دوم کې دا هم وایي چې لږ تر لږه د $100 ټریډ وکړو په پمپ ټوکن باندې. دغلته یې خپله لیکلي ټریډ نو یا ټریډ مور، په دې به کلیک کړو. دغه د پمپ فن ټوکن راغی. دلته دوستانو مثال ګورئ ما سره $9 دي. سره کم به ټریډ کوئ. لومړی به دا لیمټ واخلئ، دا به په مارکیټ باندې کېدی. دلته اوس زه مثال غواړم چې د $50 واخلم. دا ګورئ $50 بای پمپ باندې به کلیک کوئ. دا د 50 مې واخیست، بیرته د 50 سل کومه دوستانو. سل باندې کلیک کوو، دا خط دی خوا کشو، دغه د سل مې کوو. نو $10 ویلیو موږ ته حساب شو. نو په دغه طریقه په 50 هم تاسو کولی شئ تقریبا واخلئ او خرڅ کړئ. 10 ځلې دغه کار وکوئ خرید و فروش. نو تاسو ته څنګه کېږي؟ نو دا برخه هم څنګه شوه تاسو ته فعالېږي دوستانو، یعنې اړتیا نشته $100 لرئ، 5 3 4 په دې هم کولی شئ. نو دغه دوستانو د دې د ایوارډ څخه چې کولی شئ د دې سره په ایوارډ کې ګټه واخلئ. پاتې شو چې څومره تاسو دوستانو ډېر ټریډ وکوئ هومره تاسو ته ډېر پیسې درکوي. دلته ګورئ لیکلي دي چې تاسو تر 10,000 پمپ ټوکنو پورې هم ترلاسه کولی شئ چې څومره تاسو ډېر ټریډ وکوئ. دلته هم لیکلي چې مور ټریډ. نو څومره ډېر ټریډ هومره ریوارډ تاسو ته ډېر درکوي. ریوارډ به تاسو ته کله درکول کېږي؟ کله چې دا پروسه تمامه شوه چې دلته ټایم ورته لیکلی. 3 ورځې وروسته به په مستقیم ډول ستاسو د همدې BitUnix صرافۍ ته څنګه شي ریوارډ درکړل شي. نو دغه طریقه وه، که چېرته مو خوښه وه کولی شئ ترسره یې کړئ. خاص مصرف نه لري دوستانو.